السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله نن د نصیر خیریه بنسټ ټیم د سبز ولسوالۍ د کټخیلو په کلي کې کټخیلو کلي ته راغلي دي. دلته نن مونږ دلته تقریبا په سلو کورنیو باندې ټولې د یتیمانو کورنۍ دي، یتیمان دي، دا مو راټول کړي دي. دیو تم د ژمي مرسته راوړې ده. د ژمي په مرسته چې ده په هغه کې بخارۍ، کمپلې، 5 جوړه بوټان، 5 جمپرې، جورابې، دستکشې، خولۍ، هر څه 5 جوړه موجود دي پکې. دا به انشاءالله تعالی په دې ټولو کورنیو باندې تقسیمیږي. پرون مو هم همدغه سیوا توزیع لرله په د میدان وردګو په ولایت کې. همدغه شان مو د خوراکي موادو توزیع هم لرله هملته. نو نن الحمدلله دغه یتیمان چې دي دا تنها دي د سبز ولسوالۍ نه دي، دې ته هم د نورو ولسوالیو یتیمان هم راټول کړي. دا هغه یتیمان چې کوم مطلب د کابل ښار سره نږدې علاقو کې اوسېدل یو جې باندې نو دلته راټول کړي دي. نو تاسو ګورئ دې کې دا ټول یتیمان دي او انشاءالله تعالی د چا هم سي امانت دا مرسته رالیږلې موږ یې مستحقو خلکو ته ورسوو. الحمدلله موږ همیشه کوشش کړی ده چې بهرنۍ مرستې راجلب کړو افغانستان ته، تر څو د دې مظلومو خلکو، د دې غریبو خلکو، بیچاره خلکو سره یو څه حده پورې مرسته وشي. په همدغه کوششونو په بهیر کې الحمدلله موږ د غوانوما په نامه یو خارجي خیریه بنسټ دې ته تشویق کړ. هڅې مو وکړې چې راشي افغانستان ته او خپلې مرستې د خلکو سره وکړي. نو الحمدلله موږ په دې کې تر ډیره بریده کامیابه سوي یو. همیشه مو دغسې خلک را جذب کړي دي چې راشي دلته افغانستان کې خپلې مرستې وکړي. او الحمدلله دا کوشش نور هم روان ده. موږ په همدې مرستو په لړ کې نور خلک هم را جذبوو انشاءالله.